د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې روان کال د تعلیمي مرکزونو او مکتبونو په بیا رغونه د اسلامي امارت له بودیجې همکارو مؤسسو او ولسي وګړو په مالي ملاتړ شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. د پوهنې ریاست اړوند چې کوم مکاتب دي ولسوالیو کې مرکز کې او کوم تعلیمي مراکز دي نو زموږ خپل د وزارت له بودیجې څخه یا د ریاست له خپلې بودیجې څخه د 10 میلیونه شاوخوا ترمیمات کړي دي او د بعضې همکارو خیریه بنسټونو لخوا مؤسساتو لخوا څخه د 18 میلیونه په ارزښت باندې ترمیمات راغلي دي او دا رقم ته په د شوراګانو د خپلو ولس معرف دوسته خلکو لخوا څخه د 15 میلیونه په ارزښت باندې له موږ سره ترمیمات شوي د همکارۍ شوي دي. مسؤلین زیاتوي چې د یاد ولایت اوسیدونکي له زده کړو سره ډیره مینه لري او د تعلیمي بنسټ د لا پیاوړي کولو په موخه یې ورسره هر ډول همکاري کړې. تیر 2 کاله کې د میدان وردګ ولایت تعلیمي قشر هغه له موږ سره د تعلیم په کیفیت کې د تعلیمي ودانیو په ترمیم کې د تعلیمي ودانیو په بیا رغونه کې او په جوړولو کې پر همکاري کړې ده. 90% خلک له موږ سره همکاري کوي او الحمدلله بهبود راغلی ده. خلک متوجه دي چې د معرف کور او د معرف تعمیرات تعلیمي ادارې د پر پښو ودروي. ورته مهال مسؤلین د دې ولایت په اوسیدونکو په ځانګړي ډول په شتمنو کسانو غږ کوي چې په خپلو سیمو کې د تعلیمي مرکزونو او مکتبونو په لا پیاوړي کولو کې زیاتې هڅې وکړي.